وی ډیر غوره ذکر او ډیر غوره دعا. زما خواله ډیر خلک راځي او ډیر خلک را سره رابطې هم کوي، ټلیفون، میسیج. یو غوره ذکر راته وښایه چې هغه څه دی، زه ورته دا ذکر ښیم کوم چې دې کې دی. او بیا هم بعض داسې لږ پیکه غونته کې شي، نو غوره مطلب چې هغه به څنګه ذکري، هغه به چېرته یو پلن اوږد ذکري. نه زمونږ دین الله رب العزت موږ ته ډېر اسان کړی دی او ډېر پراخه رحمت دی د هغه. جابر رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی، امام ابن ماجه راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی افضل الذکر، غوره ذکر دا دی لا اله الا الله، وافضل الدعاء، او غوره دعا هغه دا ده الحمدلله. نور څه غواړئ تاسو؟ دا وظیفه والی نبوي نبي تاسو نه پیسې اخیستې شوي دي، دا بیان تر اخره پورې وګورئ، او نه پکې اجازو ته ضرورت دی. عامه اجازه دی چا ته یې بیانوئ او چې چا ته یې ښایي. غوره ذکر څه دی؟ لا اله الا الله. او دا د عربو په دې باب کې عرب زموږ نه ډېر ښه دي، د هغوی د مشر او کشر په جو باندې دا ذکر ډېري لا اله الا الله. څه خبره ورته وکړي لا اله الا الله ووایي، څه مسله ته یېره شي لا اله الا الله، څه داسې عجیبه منظر ویني لا اله الا الله. هسې ځان له ناستې جومات کې دا اواز به پکې اوري وخت په وخت لا اله الا الله. ګاډي کې ناستي دغه شان به غلی ایکدم وي لا اله الا الله. نو په دې باب کې دا خلک زموږ نه غوره دي، او حق ته حق ویل پکاري، حق ته حق ویل پکاري. اسی د چا صفت نشو کولی اگر که پښتاني، او اسی د چا بدي نشو بیانولی اگر که زموږ د پلار دشمني. نو اسان ذکر دی لا اله الا. ګوره دعا اوس دلته یو سوال زړه ته راځي، ستا زړه ته ګوره راغلی که نه علي صاحب، ستا زړه ته راغی؟ ګوره دعا څه ده؟ الحمدلله. زړه ته یو سوال نه راځي؟ نه سوره فاتحه نه. یعنې ما خو څه غوښتلي نه دي د الله نه، ما خو یو ټکی وویل الحمدلله. ټول د کمال صفتونه الله دپاره دی، او رسول صلی وسلم وایي دا غوره دعا ده. تاسو ته ما مخکې یو مسله ذکر کړې چې دعا په دوه قسمه وي. یوی ته ویل کېږي دعاء المسأله، هغه دعا چې ته پکې د الله نه څه غواړې. یو دعاء العباده، دا کوم عبادت چې ته کې دا په خپله یو دعا ده. دا ما ورته چې درس ته ناست یو که نه زه یې بیانوم او ته یې اورې، دا ګوره موږ د الله نه دعا غواړو. پوه نه شوې؟ زموږ دلته دا ناسته زموږ دا حال څه وایي الله ته؟ یا الله اجر راکه، دا زموږ دا حال وایي، موږ یې په خوله نه وایو، زموږ دا حال وایي یا الله اجر راکه. ما چې دا کتاب راغستی که د کور نه روان یم، زما حال دا وایي یا الله ما نه راضي شه. تا چې کتاب راغستی ته روان یې یا الله جنت راکه. دا موږ چې دلته ناست یو نو زموږ حال دا وایي یا الله ته راضي شه، په خوله موږ ونه وي. دا عبادت هم دعا ده که نه غوښتنه ده. ته ولې عبادت کې وایي چې الله رانه راضي شي؟ ته ولې عبادت کې چې الله جنت راکړي؟ ته ولې عبادت کې چې نیکیانې میلاو شي؟ ته ولې عبادت کې چې الله رانه ګناهونه ختم کړي؟ ورسېدی پې که نه؟ نو الحمدلله دعا ده که نه ده؟ ما ورته چې الحمدلله وایو مطلب څه دی؟ یاره زما په خبره ونه رسېدی. بارک الله فیک. الحمدلله یعنی یا الله ته رانه راضي شه، ځکه مې دا کلمه وویل. الحمدلله یا الله ستا ټول حمدونه بیانوم، ستا صفت بیانوم، ستا اوچت شان بیانوم چې ته رانه راضي شه، چې ته جنت راکړې، چې ته رانه ګناهونه ختم کړي. نو دا دعا ده. نو غوره دعا څه ده؟ الحمدلله. او غوره ذکر لا اله الا الله. وبه کوي که نه؟ یادولې ګران دي که نه؟ یو هفته پسې دا کتاب که ته غواړې که نه
دا خو عام لا اله الا الله مونږ ته نه وړو ته بیا لا اله الا الله په مخه وایي لا اله الا الله ودعا الحمدلله چې په مخه ستا په ژبه صحیح الحمدلله الحمدلله. دلته ګوره فایده رد دی په هغه صوفیو باندې چې زموږ په دې ملک کې کم تصوف والا دی او دا قبر پرست او دا پیر پرست او دا څلورو طریقو والا دا بیعتونه میعتونه چې کوي هغوی سره یو ذکر دی لا اله دا به ووایي 100 پیرې 500 پیرې 1000 پیرې 2000 پیرې بیا به ووایي الا الله الا الله الا الله الا الله بیا به د 100 پیرې 500 پیرې 1000 پیرې دا بدعت ما انزل الله بها من سلطان ذکر پوره دا لا اله الا الله بله دا چې دې په معنی پوه او قصدن عمدنی وي سړی په کفر ته راشي څنګه دي شي اولنی جمله سره یا اولنی حصہ سره لا اله نشتی د عبادت حقدار هیڅوک ځکه چې ورپسې ته الا الله خو نه لا اله لا اله لا اله لا اله نشتی 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 ته وایي نشتی ها ستا صرف هغه ذکر صحیح شو وایه کم ذکر چې پسې تا الا الله ووایي 1000 پیرې چې دې کله پوره کړو یا 500 دې پوره کړو یا 100 دې پوره کړو بیا دې پسې الا الله ووایي صرف هغه صحیح و د هغې نه مخکې خو ته منکر وایي چې اله د سره شتي نه ورسېدی که نه نو دا ذکر دا بدعت دی دا له ځان نه جوړ کړی شوی دا تصوف والا خپل خود ساخته ذکر دی دا ذکر الله او د الله پیغمبر نه دی ښولی الله او د الله پیغمبر چې کوم ذکر ښولی دا هغه څه دی لا اله الا الله. که یو سړی وي چې زه ورسره محمد رسول الله ویم نو دلته ورسره محمد رسول الله نشته او غوره عمل هغه دی چې څومره تا ته پیغمبر ویلي هغه امر وکړي. یو سړی وایي که نه ډوډۍ ته کښېني بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم بل ورته نه دا نشته څنګه نشته او که نه وي نو ما څه کوپر وکړو خو الرحمن الرحیم مې ورسره موږ کوپر دې ونه کړو خو ګوره د رسول وسلم نه مخکې شوې چې هغه بسم الله وایي ته بسم الله وایه وعلى برکت الله نشته صحیح حدیث کې وعلى برکت الله نو بعض وایي ګوره وی دې کې څه دي خو چې د الله په برکت سره شروع کو چې ډوډۍ کې الله برکت واچوي نو دا بسم الله تا سره لپاره ووایي برکت لپاره نو وعلى برکت الله ته څه مطلب څه ضرورت شو هېڅ ضرورت ورته نشته او صحیح حدیث کې هم نشته نو یاده کوي دا مسله چې دا ذکر غوره څنګه دی لا اله الا الله بس دا ګوره ذکر دی الحمدلله ګوره دعا خداو د شیخ صاحب اهم بیان چې تاسو اوریدلو چې خلک مال راضي او مانه وظیفه واړي چې مال وظیفه راکړي نو دا یو ډیره اهم وظیفه وړ ډیره قیمتي او اهم دعا وړ ډیره قیمتي اذکارو چې تاسو اوریدل امید کو چې تاسو مخکې لازمي خپل ملګرو سره شیر کړئ او چې هغوی ته هم د دې بیان نه فایده واخلي. موږ له راکې اجازه ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې. السلام علیکم ورحمت الله.